څومره کوروالی د روغتیا لپاره ښه دی؟ کیدای شي د ځینو خلکو د کوروالي ژوند تر نورو ورو یا تیز وي. په دې کې به ځینې بیا د کوروالي د کموالي څخه شکایت کوي، ځینې ډاریږي چې دا کړنه ورڅخه زیاته نه وي شوې. خو څېړنه څه وایي؟ څومره کوروالی صحیح دی؟ د 20 او 30 کالو عمر لرونکو ترمنځ تر ډیره په اونۍ کې 2 ځله د کوروالي اړیکې نیول کیږي، چې په میاشت کې عموماً 6 ځلو ته رسیږي. ډیر د کوروالي اړیکې نیول یا د کوروالي د اړیکو شمیر د اړیکو د وخت او د جریان له زمان سره اړیکه لري. که څه هم تر یوه ځایه دا شخص او فردي خواص دی چې د کوروالي د اړیکو په شمیر کې رول ټاکي، خو څېړنه او سروېګانې دا ښایي چې په اونۍ کې 2 ځل د کوروالي اړیکې نورمالي دي. که څوک په فردي ډول د دې شمیر څخه د زیاتې اړیکې خواهش لري، نو البته کولی شي. څنګه کولی شو د کوروالي اړیکې پراخې او سمې کړو؟ ځینې وخت د ډیپریشن، اندېښنې، زیات مصروفیتونه، زیات مسؤلیتونه د کوروالي په اړیکو منفي تاثیر کولی شي. د کوروالي د اړیکو د روغتیا لپاره ډېرې متخصصې لومړی د یوې رومانتیکې اړیکې جوړول اړین ګڼي. د دې لپاره د واده نه مخکې ژوند او اړیکې مهمې دي. که د واده وړاندې اړیکې خرابې وي، نو د واده وروسته باید د دې اړیکو تعمیر لپاره زیاته هڅه وشي. د دې ترڅنګ نور بدلونونه هم د کوروالي د اړیکو ښه والي لپاره ګټور واقع کېدلی شي. مثلا کولی شي چې کومه ورځ هوټل کې تیره کړي، او یا نور مختلف بدلونونه راولي. د کوروالي د اړیکو مختلف فکرونه هم کولی شي د کوروالي په اړیکو مثبت تاثیر وکړي او په کمیت او کیفیت کې یې بدلون راولي. البته دا د کوروالي خیالونه باید د دواړو طرفونو په خوښه وي او غیر صحي کوم اړخ ونه لري. ډیر کله ښځې کولی شي په مسلسل ډول څو ځله کوروالي وکړي، خو نارینه د یوې اړیکې له ټینګولو وروسته 45 دقیقې وخت ته اړتیا لري. حال دا چې ښځې کولی شي د یوې ځل اړیکې 10 دقیقې وروسته بیا بله اړیکه هم ونیسي. د امریکا د یوې مجلې په یو مقاله کې ویلي چې د کوروالي ښه اړیکه 10 دقیقې وي. د مقالې په بنسټ په تیزه اړیکه د لذت زیات ټینګوالی لري، خو ډېرې نورې څېړنې بیا په دې اند دي چې سالمه اړیکه دا ده چې دواړه طرف ته په یو وخت کې د کوروالي اوج ته ورسیږي.